السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر ملګري پوښتنه کوي چې هغه ویډیو څنګه جوړیږي چې هلته شعر ویل کیږي یا نعت ویل کیږي یا خبرې کیږي بیان کیږي تقریر کیږي او ترڅنګ یې ورسره هغه خبره چې کوم هغه کوي یا شعر وایي هغه ورسره لیکل کیږي هم او ویډیو بیک ګراوند هم غواړي چې هغه هم پکې ښه ښایسته راغلی وي. دغه به اوس په دې ویډیو کې ټول درته تشریح کوو. تاسو کتلی شئ په دې ډول کوم ډول چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. ترڅنګ یې که تاسو زموږ یوټیوب سره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او موږ دلته د ګرافیک ډیزاینینګ په اړه، د ایډیټینګ په اړه او د نور داسې جالب معلومات چې وي انټرنیټي یا داسې نور د هغو په اړه موږ تاسو سره خپل معلومات شریکوو او تاسو زموږ ترڅنګ اوسیږئ او د دغه ترڅنګ زموږ ټویټر په اړه هم در سره فالو کړئ. هلته موږ خپل ګرافیک ډیزاینینګ نشرو چې کوم ډیزاینینګ موږ کوو او ترڅنګ یې زموږ د ټلیګرام ګروپ چې کوم دی هغه هم در سره جوین کړئ په دې ځکه چې موږ اکثر هلته کوم ویډیو څه نشروو هغه بیا ډېرو ملګرو ته په کار وي، نو ټلیګرام یې تاسو په اسانه سره ډاونلوډ کولی شئ. راځو ویډیو شروع کوو. ناخیسته شئ لاندې ډسکرپشن کې انشاءالله تاسو دغه لینک میلاویږي. راځم کاین ماسټر ته. کاین ماسټر لینک هم انشاءالله تاسو له ډسکرپشن ناخیسته شئ. کاین ماسټر کې دغه ویډیو جوړو چې څنګه جوړیږي را به شئ دغه شکل چې تاسو سره راشي تاسو بیا دغه ځای ووهئ ومې وهلو. که تاسو چېرته نیم سکرین ویډیو جوړوئ لکه دومره نو هغې دپاره دا صحیح دی. که تاسو چېرته فول سکرین ویډیو جوړوئ هغې دپاره بیا دا صحیح دی. فول سکرین ویډیو ته راځم، دا مې ووهلو. دا به اوس فول سکرین ویډیو یې سر نه تر بیخه پورې ټول اکثر خلک دا جوړوي لیکلو دپاره. دا مې اوس فعلا ووهلو. راغلم مخکې دغه مې ووهلو ویډیو ورته راخلم ولو که ما سره فول سکرین ویډیو نشته را سره تقریبا، نو دغه ګزاره به راسره وکئ. فول سکرین ویډیو ما سره نشته، زه اوس له دغه نه تاسو ته فول سکرین ویډیو جوړوم څو ګیله مو ورکه شي. مثلا دا ټول فول سکرین ویډیو ده. نو اوس به تاسو څه کوئ، ګوره تاسو به لومړی ویډیو لږه غټه کړمه، غټه مې کړه. تاسو به داسې وکئ چې لومړی به ورته هغه خبرې چې وي یا نعت وي یا کوم څه چې وي هغه به ورته راوخلئ له کومه ځایه له دغه ځایه چې مو وهلو. تاسو به لاندې لاړ شئ، دا ستاسو سره ټول نتونه سمندر سره دي، هر دغه چې ستاسو خوښ وي. زه پلی کولی نه شم، شاید په دې کې اکثر د یوټیوب خلاف وي. راځم چې ما لومړی معلوم کړی دی دغه ځای دی. نصیحت یې راته کولو راته ویل یې ومې وهلو ښکته مې کړو که نه. اوس تاسو دا ګورئ. نصیحت یې راته کولو راته ویل یې اوس دې سره زه خبرې لیکم. مخکې له خبرو نه زه باید سکرین ورته لږ تور کړم. تاسو دا وینئ دا ډېر تیز دی، غواړم تور یې کړم. څه به وکړم، دغه ځای به ووهم چې ومې وهلو بره سر کې د انځورونو دغه به ووهم، دغه ځای به بیا ووهم د شروع کې چې ومې وهلو تور هغه مې ورته راواخیستو او غټ مې کړو، دې سره مې برابر کړو. اوس به څه وکړم، دغه به لږ پیکه کړم له کومه ځایه. تاسو چې دا انځور داسې ووهئ ښکته راشئ، دغه ځای تاسو انتخاب کړئ د کوم ځای باندې چې زه درته نشان کوم. دا مې انتخاب کړو، لاندې لږ راښکته کې وینئ پیکه پیکه شو. دا ډېر تیز دی، لږ یې پیکه کوم، پیکه پیکه مې کړو. تاسو اوس دا وینئ پیکه پیکه مې کړو. اوس چې دغه تر بیخه ورسره رسوم دغه انځور د کومه ځای مې ونیو دغه ځای انځور به تاسو ووهئ، دا علامه درته پرې راشي، دغه ځای کې ونیسئ تر بیخه یې کش کړئ. کش مو کړو ورسېدو. اوس خبرې څه کوي تاسو هغې ته لږ غوږ شئ. نصیحت یې راته کولو راته ویل یې نصیحت یې راته کولو راته ویل یې له کومه ځای شروع شوی دی. تاسو په دې دغه کې تاسو دا وینئ دا پړسېدلی غوندې کې ځای دغه ځای خبرې شروع شوي دي. په دې خبرو کې تاسو دغه ځای وینئ، دغه ځای باندې به د سور قلم پرېږدئ چې پرېمخو دغه ځای به تاسو ووهئ دوباره. دغه ځای مو چې کله ووهلو تاسو دا لیکل دي دا به ووهئ، وبه لیکئ نصیحت یې راته کولو نور څه وایي او ویل یې دا مې ولیکلو. بیا کوم شکل ورسره بندوئ دغه ځای نه شکلونه هم ورته راخیستی شئ، هر شکل چې تاسو خوښ وي. فعلا ما ته یې هلته شکل راکړو، دغه دا د دې سره مناسب دی. وینئ اوس دغه تاسو چېرته پرې لګوئ، هر ځای چې تاسو وغواړئ پرې لګولی هم شئ. تاسو دا وینئ هر ځای چې وغواړئ پرې لګولی شئ دا لیکل ښکته پورته. ښه اوس راځو د لیکلو ته ډیزاین بدلو. دغه ځای به تاسو ووهئ چې ومو وهلو د عربي لیکل دغه دی، د عربي لیکل به خوښ کړئ.
دا به ووهئ ګورو چې دغه ډیزاین څنګه دی. بالکل غوره دی، هیڅ مشکل دغه ډیزاین کې عربي دی، په دې کې د پښتو یې چې کومه ده پرته کوم لاندې دوه ټکي چې ورته وي لاندې بره هغه نه قبلوي. تاسو داسې وکړئ چې بل به ورته وګورئ. دغه ټکسټ ګورم، دا بالکل صحیح دی، بالکل غوره دی. اوس تاسو دا وینئ دې لیکلو دپاره زه غواړم ډیزاین ورکوم چې په کوم ډیزاین دې راښکاره شي. دغه به ووهم، ومې وهلو په دې ډیزاین دې راښکاره شي، یا په دې یا په دې یا په دې. دغه ډیزاین صحیح دی، خوښ مې کړو. اوس راځم مخکې، تاسو اوس دا واورئ. نصيحتي راته کولو راته ویل یې بس ډایرکټ به یې ودروئ، څنګه یو چې راته ویل یې ډایرکټ مې ودرولو. اوس به څه وکړم، لیکل به بیا ووهم، ومې وهل دغه ځای نه به یې داسې راونیسم تر دغه ځایه به یې راورسوم. پوه شوئ؟ ځکه چې دلته خبره ختمه شوې ده، همدلته دې لیکل هم ختم شي. بیا به څه کوم، بیا به دغه ځای ووهم چې ومې وهلو، بیا به زه لږ لاندې راشم، لیفټ طرف ته دی دا ختم شي، نه بلکې رایټ طرف ته دی ختم شي. یعنې اوس رایټ طرف ته ختمېږي، ښي طرف ته ختمېږي. اوس تاسو واورئ، ګوره نصيحتي راته کولو راته ویل یې چې لږ اوږدول غواړي. ګوره نصيحتي راته کولو راته ویل یې چې وینئ ښه دا خو وشو. اوس دې دپاره اوس تاسو چې کومه خبره کوي ورپسې تاسو هغې ته غوږ شئ چې 5 سمان غنیمت وګڼه. چې 5 سمان غنیمت وګڼه. لومړی تاسو دغه سپین رنګ خوښ دی که نه سپین رنګ که ورته بدلوئ له دغه ځای ورته بدلولی شئ. زیړ رنګ به ورکړو، دا به ووهئ، دغه زیړ رنګ سم دی انشاءالله ټیک. ښه دغه لیکل چې اوس کم دي، دغه لیکل تاسو اوس مخکې چې کومه خبره کوي هغې دپاره به تاسو بیا هم دغه ډیزاین ورکوئ چې 5 سمان غنیمت وینئ چې 5 سمان غنیمت وګڼه که څه وایي. هغې دپاره بیا تاسو څه کوئ، دوباره بیا دومره تکلیف نه کوئ، دا تکلیف تاسو ته په لومړي ځل کفي و بس. اوس تاسو همدغه لیکل ووهئ، دغه 3 ټکي ووهئ او بیا دغه ووهئ. لیکل تاسو سره کاپي شول، چې کاپي شول دغه لیکل تاسو ټینګ ونیسئ او مخکې راکش کړئ. چې راکش مو کړل دغه لیکل داسې ووهئ او دغه ووهئ ایډیټ چې ومو وهلو چې اوس همغه لیکل تاسو فقط ولیکئ چې 5 سمان غنیمت وګڼه. ښه دا مو چې ولیکل ټیک اوکې ووهئ، ومو کتل په همهغه ډول تاسو سره دغه لیکل ولیکلی شول، په همغې ډول ښکاره کېږي هم. تاسو اوس دا وګورئ چې 5 سمان غنیمت وګڼه. اوس دا غنیمت وګڼه دلته ختمېږي دا خبره. څه به کوم، زه به دا خبرې اوږدې کم تر دغه ځای مې راورسولی. اوس تاسو واورئ، ګوره نصيحتي راته کولو راته ویل یې چې 5 سمان غنیمت وګڼه. مخکې له هغې چې په تا باندې همدغسې مخکې ورپسې ځه، مخکې له هغې چې په تا باندې 5 یعنې مخکې له هغې چې په تا باندې 5 دا بیا دوباره ووهئ، دغه ځای ووهئ، دوباره سره دغه ځای بیا دغه ځای ووهئ، بیا کپي شو، بیا د مخکې کش کئ، دلته یوسئ او دلته بیا څه شو بره دی، دغه ووهئ او دلته سر کې دغه ووهئ، دلته بیا ولیکئ مخکې له هغې چې په تا 5 نور راشي. ومې لیکل وینئ اوس په دغه هم د هماغې په شکل ښکاره کېږي. مخکې له هغې چې په تا باندې 5 ښه دغه چې لږ دغه وي کږه وي لږ پټ راپټ ول داسې کوئ برابر یې کوئ، دا دې نور تاسو خپله سمولی شئ انشاءالله. اوس دې لیکلو سره باید څه زرۍ مرۍ څه نور دغه هم ورسره ښکاره شي. څه به کوئ، د دې لیکلو سر ووهئ، وینئ بالکل د لیکلو سر ته مې د سور قلم راورسولو او بیا ترې ووتم، چې ترې ووتم دغه ځای به تاسو ووهئ، وبه وهئ. دغه ځای کې تاسو باید ځان سره سټیکر وساتئ. سټیکر له کومه ځای تاسو را ډاونلوډ کولی شئ، بله ویډیو کې به انشاءالله دغه تاسو ته ښایو، ځکه چې دغه ویډیو ډېره اوږده کېږي. تاسو به څه کوئ، دغه ووهئ، دغه خو سم نه ول، دا ووهئ، دا هم سم نه دی. تاسو به څه کوئ، لاندې راشئ، ډېر دی پروا مه کوئ، غم مه کوئ. کوم ښه ډیزاین درته ګورم، کوم ډیزاین په دې کې ستاسو ورته راخوښ وي چې باید لیکلو سره دی دا ښکاره کېږي. دغه ډیزاین صحیح دی. ولې صحیح دی چې لاندې بیکګراونډ تاسو وګورئ هغه هم بالکل همدغه رنګونه پکې دي.
چې دا ډیزاین صحیح دی. اوس تاسې ګورئ دغه ډیزاین داسې راونیسئ، داسې یې کوئ او د لیکلو بیخ ته یې راولئ. راموسه اوس ګوره نصیحت یې راته کولو راته ویل یې چې پنځه ومو سامان کتو دغه طریقه شوه. اوس دغه بیا دوباره داسې ووهئ او دغه ځای نه یې کاپي کوئ، 2 ځله یې کوئ. 2 ځل مو کړو د نورو لیکلو لاندې هم ولګوئ. نور لیکل له کومه ځای شروع کېږي داسې سر ته راولئ او دغه هم سر ته ورولئ. تاسو اوس ګورئ بیا یې کاپي کوئ، هغه نورو لیکلو ته یې هم ورولئ. نور لیکل له کومه ځای شروع کېږي هغه لومړی درته وګورئ، له دغه ځای شروع کېږي، دغه هم لږ ترې مخکې دی تر وروسته یې کړه. اوس یې داسې ګورئ. نصیحت یې راته کولو راته ویل یې چې پنځه سامان غنیمت وګڼه، مخکې له هغې چې په تا باندې پنځه یعنې چې په دا باندې 5 نور راشي. خیر دا خبره بیا لږ به دا درته وګت کړم چې تاسې واورئ. ګورئ هغې چې په تا باندې پنځه نور راشي. وینئ دغه اسانه طریقه ده، دغه اسانه طریقه ده د ویډیو د جوړولو. یا به تاسو څه کوئ دغه ووهئ، دبره سر کې پام کوئ، دغه ځای مې ووهلو او دلته ورته کیفیت غوره کوئ. که ستاسو موبایل ښه وي، غوره موبایل وي، ټیټ موبایل وي، کیفیت یې بالکل لوړ کړئ. که نه موبایل مو کمزوری وي د کیفیت ورته کمزوری کولی هم شئ. ما سره موبایل ښه دی، ما ورته غوره کیفیت غوره کړو، دغه مې هم سر ته رسولی دی، دغه هم صحیح دی. اوس به څه کوئ سیو اس ویډیو. اوس ویډیو څه ده روانه ده، سیو کېږي. وینئ ویډیو څه شوه سیو شوه. اوس تاسو ما سره ویډیوګانو کې وګورئ. دغه ده نصیحت یې راته کولو راته ویل یې چې پنځه سامان غنیمت وګڼه، مخکې له هغې چې په تا باندې پنځه نور راشي. وینئ بالکل صحیح او زبردست. دغه اسانه طریقه ده. او د نورو ویډیوګانو لپاره د ګرافیک ډیزاینینګ لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ټویټر پاڼه موږ سره فالو کړئ او د ټیلیګرام په ګروپ کې ګډون راسره وکړئ. د دې هر څه لینک تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې ملاویږي. نور کومه پوښتنه لرئ د کمنټ له لارې کولی شئ. او په اخره کې دا ضرور وایم چې زموږ له دغو معلوماتو نه به تاسې غلطه ګټه نه پورته کوئ. که مو غلطه ګټه ترې پورته کړه د قیمت په ورځ به زه له تاسې بري او بیزاره وم. او دغه هیله له تاسو لرو چې زموږ له نشراتو نیکه ګټه پورته کوئ، دین مبین اسلام ته ترې خدمت وکئ او هیواد ته ترې خدمت وکئ او خپل قام او ملت ته ترې خدمت وکئ. او د الله روی مې در وړی دی چې غلطه ګټه ترې پورته نه کوئ. بقي مو په لوی خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.